بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي او زه بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ د روغتیا جام په خپل تنه باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بیا هم زموږ د نن ورځې درس د 11 ټولګي فزیک ده. په دې لړ کې موږ د استحقاق قوې ولوستې، ډولونو په اړه یې موږ اشنا شو. خو دا چې په خالص ډول باندې ټول هغه مناقشه چې باید موږ د هغې د ډولونو په ترڅ کې ولولو موږ دې په اړه نه پوهېدو، صرف موږ یادوري او تعریف یې کړی و. نن غواړم بل ډول د استحقاق قوې ډول تاسو ته معرفي کړم چې هغه عبارت ده د حرکي یا هم زده کوونکو دینامیکي ورته وایي، دینامیکي استحقاق قوه. حرکي یا هم دینامیکي استحقاق قوې مبحث تاسو د خپل 11 ټولګي فزیک کتابونو په 115مه پاڼه کې وګورئ، عبارت یې ولولئ، مثالونو ته یې پام وکړئ. د نهي کې بله علاوه چې استحقاق قوه تاسو ته معرفي کوي، د ترڅ کې خپله یو دا ډول قوه بیا هم زده کوونکو معرفي کوي. نو چې خپله دینامیکي یا ډینامیکي خپله څه په معنی ده او دینامیکي استحقاق قوه څه مفهوم اعاره کوي. نو زده کوونکو د حرکي دینامیکي استحقاق قوې په ترڅ کې موږ ولوستل استحقاق قوه هغه قوه ده یا هغه وخت رامنځته کیږي چې یو جامد جسم د بل جامد جسم پر مخ باندې حرکت وکړي او په نتیجه کې دغه حرکت امکان لري په مایع یا هم ګاز کې صورت ونیسي. نو دې ته موږ استحقاق قوه ولوستله یا هم ومولد. که چېرته یو بل تعریف ورکړو چې لومړني تعریف ته یو څه مشابهت ولري، موږ ویلې یو جامد جسم چې کله د بل جامد جسم په مخ باندې لغزیږي یا هم لغزش د یو جامد جسم د بل جامد جسم پر مخ باندې د استحقاق قوې څخه عبارت ده چې په دوه ډوله باندې وه، استاتیکي استحقاق قوه او دینامیکي استحقاق قوه. استاتیکي استحقاق قوې پر مخ باندې مو زده کوونکو وویلې چې موږ ورته د سکون قوه هم ورته ویلی شو یا هم استایي استحقاق قوه. علت یې ولې دا چې زده کوونکو موږ ویلې په کومې سطحې باندې چې موږ جسم په یوې سطحه باندې ایښودل شوی دی، راښکل کېږي یا هم راکش کېږي، خو بیا هم د سکون په حال پاتې کېږي. په نتیجه کې قوه یې د استاتیکي استحقاق قوې په نوم باندې یادېږي. رابطه او مثالونه نور اړوند موارد چې دغه قوه ورته مرتبطه ده تاسې ولوستله. نن زده کوونکو وایو بل ډول زده کوونکو د استحقاق قوه چې دویم ډول ده د حرکي دینامیکي استحقاق قوې په اړه غواړم بحث وکړم. د نهي کې مخکې دې نه چې په تعریف باندې پیل وکړم غواړم تاسو ته څو ژوندي مثالونه درکړم. فرض مثال زده کوونکو صندوق دی، یو جسم په توګه عمل کوي د نهي کې په یو افقي سطحه باندې چې بهترین مثال هم زده کوونکو افقي سطحه یا هم فرض مثال په دې شکل باندې د ایکس محور په شکل باندې یوې سطحه باندې داسې فرض وکړئ ایښودل شوی دی. دغه زده کوونکو راکاږل کېږي یا هم راکش کېږي په دې نهي کې، خو صندوق نه راکاږل کېږي. ولې نه راکاږل کېږي؟ یو صندوق زده کوونکو دې نهي کې په افقي سطحه باندې ایښی دی، راکش کېږي نه راکاږل کېږي. که چیرته راوکاږل شي زده کوونکو هغه سرعت چې دا لري استه استه کمیږي، ورو ورو کمیږي. یا هم زده کوونکو وایي چې دا تر څو دقیقو وروسته پورې کامل ډول باندې ودرېږي، برته کامل ډول باندې ودرېږي. ولې؟ علت یې څه شی دی؟ یا هم زده کوونکو یو موټر په پام کې نیسو، یا هم زده کوونکو یو موټر ده په افقي سطحه کې، دغه هم د حرکت حال کې ده. زده کوونکو کله چې یو دمي دغه موټر برک نیسي مستقیم ډول باندې په یو ډول باندې دغه موټر نه ودرېږي، موټر بیا هم خپل حرکت ته ادامه ورکوي. تاسو متوجه شوي یاستئ چې په ورځني ژوند کې تاسې کله موټر کې کښېنئ، موټر غواړي برک ونیسي، دغه برک زده کوونکو په یو دمي ډول باندې نه نیسي، آهسته آهسته دغه موټر خپل سرعت کموي. له لږې مودې وروسته دغه موټر ودرېږي او وایي چې موټر ودرېده یا هم برک یې ونیوه. نو دغه ښه ژوندي مثالونه دي چې موږ ورځني ژوند کې ورسره مخامخ شوي یاستو. کولی شو یو ښه ترین مثالونه د استحقاق قوې د هغه له ډول څخه موږ دینامیکي یا حرکي استحقاق قوې دپاره یې ورکړو. نو زده کوونکو ښایي دې نهي کې چې دغه مثالونه موږ وړاندې کړ وایي ښایي یو قوه ده چې د دې د سرعت بدلون سبب کېږي چې باعث دې کېږي اول دوی تیز حرکت په صورت کې آهسته حرکت وکړي او بالاخره یا هم ودرېږي. یا هم زده کوونکو باید حتما دې ځای کې یو قوه ده چې د جسم د حرکت خلاف لور کې وارده شوې یا هم وارده شي. نو دغه قوه د دینامیکي استحقاق قوې په نوم باندې یادېږي چې عمومي او مفصل د نهي کې تعریف یې د استحقاق قوې دینامیکي ډول یې دلته دی. کله چې یو جامد جسم د بل جامد جسم پر مخ باندې حرکت کوي، دوه جامد جسمونه کله چې لغزش کوي موږ استحقاق قوه ویلې چې رامنځته کوي. د نهي کې دینامیکي استحقاق قوه هم یو جامد جسم د بل جامد جسم پر مخ باندې حرکت کوي.
د هر جسم د تماس د سطحې سره موازي د تماس د سطحې سره چې تاسو زده کوونکو مونږ ولې چې اساس د تماس د سطحې بیا هم مونږ ته میوکا یا هغه ضریب راکوي. دې نښې کې یوه موازي یوه قوه دې نښې کې د یو جسم څخه پر بل جسم باندې واردیږي چې دغه قوه د اصطکاک ستاتیکي قوې په نوم باندې یادیږي. یو جامد جسم د بل جامد جسم پر مخ باندې حرکت کوي، په نتیجه کې زده کوونکو دغه څنګه حرکت کوي؟ د هر جسم د تماس د سطحې سره یوه موازي قوه یعنی عین خط کې یوه بله قوه هم پر جسم باندې واردیږي چې همدې قوې ته موږ دینامیکي اصطکاک قوه وایو چې معمولا زده کوونکو بل ښه تعریف موږ ورته کولی شو چې په اسانه ډول باندې یو څوک پوه کړو او هم جسم په یو سطحې باندې ایښودل شوی دی راښکل کیږي. دا چې هم زموږ زده کوونکو راښکل کیږي په حرکت باندې راځي یا هم د نښې کې حرکي یا هم په ډینامیک باندې راځي. په نتیجه کې بل تعریف یې هم دا کیدای شي، خو اصل مهم تعریف چې خپل اصطکاک قوې ته د نښې کې مرتبط دی همدا دی او تاسو کولی شئ د لا پوهېدلو لپاره دغه مثالونه یې راکړئ. د اصطکاک ډینامیکي یا حرکي اصطکاک قوې د روابطو لپاره عینا هغه روابطو څخه استفاده کوو چې موږ په ستاتیکي اصطکاک قوې کې استفاده کوله، خو صرف د هذا کې د سټاټیک چې اس نه اخیستل شوی و ستاتیکي قوه اصطکاک قوه ورښوده. دې نښې کې د اس پر ځای باندې کا یا کینیټیک یا ډینامیک زده کوونکو دې نښې کې د هغه حرف څخه استفاده کوو تر څو نمایندګي د ډینامیکي یا هم حرکي اصطکاک قوې وکړو. نور روابط یې کامل ډول باندې یو شانته دي. د دې نښې کې مثال ته ورځم زده کوونکو، مثال یې حلومه تر څو تاسو له دې برخې څخه ټول زده کدني شیان زده کړئ. مثال دې نښې کې ده یو جسم په 12 کیلوګرام کتلې سره د یو تناب په مرسته چې ورسره وصل شوی دی افقي سطحې پر مخ باندې راکاږي. له رسم څخه به تېر شو زده کوونکو، دغه نښې کې به زه صرف همدغه مقدار به ولیکم چې ام مساوي کېږي 12 کیلوګرامه. بیا به زه تاسو ته تشریحات زده کوونکو د حل په صورت کې ووایم. افقي سطحې کې زده کوونکو راکاږل کېږي که چیرته د تناو لوری افقي او د دواړو جسمونو تماس سطحې ترمنځ د حرکي اصطکاک ضریب 0.25 وي. موږ وویل زده کوونکو میوکا او همدې ترتیب باندې میو اس چې دی دغه دواړه واحدونه لري او د دوی مقدار قیمت یې نسبت هغه سطحو ته چې دغه اجسام پرې موقعیت لري یا یو د بل پر مخ باندې کش کېږي هموار دي نه هموار دي منظمه دي یا نامنظمه دي د دې په اساس باندې ټاکل کېږي. دې نښې کې وایي چې قوه کینټیکي ده میوکا مساوي کېږي 0.25. همدې ترتیب باندې راځئ ویلي دي 2.5 سروي پر جسم وارده شوي د حرکي اصطکاک قوه څو نیوټنه ده. داسې حرکي یعنی افکا تاسو را پیدا کړئ که چیرته تاسو جی مساوي 10 متره فی سکند مربع تاسو په پام کې ونیسئ. دې نښې کې زه زده کوونکو لیکم چې میوکا لپاره زده کوونکو زه وایم چې افکا مساوي کېږي افکا اصطکاک قوه ډینامیکي قوه د هغه ستاتیکي اصطکاک قوې سره عین روابط لري. میوکا دې نښې کې د میو اس پر ځای میوکا ضرب د ام ضرب د جی یا ام ضرب جی په ځای باندې کامل ډول باندې لیکلی شم چې ډبلیو. افکا مساوي کېږي دې نښې کې میوکا 0.25. کتله یې دو نښې کې 12 کیلوګرامه کتله راکړې ده 12 کیلوګرامه. جی وایي 10 متره فی سکند مربع په پام کې ونیسئ. افکا مساوي کېږي دې نښې کې وایم چې زده کوونکو دې نښې کې یو دانه 0.0 سره ځي. دې نښې کې به څو تقریبا دغه مقدار عددونه چې یو بل سره ضرب وهو مقدار قیمت یې هم له 10 نیوټنه سره مساوي کېږي. نو زده کوونکو دغه مقدار قوه څو شوه 10 نیوټنه سره مساوي شوه. ستاسو کتاب کې یو بل مثال هم لیکلی دی زده کوونکو، همدغه ناحیه زه غواړم پاکه کړم. په دې نښې کې تاسو ته بل مثال هم وکاروم. بل مثال د زده کوونکو دې نښې کې وایي په مخکیني مثال کې که چېرته په تناو کې 10 نیوټنه قوې سره کش کړو دې نښې کې زده کوونکو قوه 10 نیوټنه قوه یعنی اف مساوي کېږي 10 نیوټنه قوه وایي تناو سره یې کش کړو. د حرکت تعجیل به څومره کوي وي؟ د حرکت تعجیل دا ځل زده کوونکو وایي تاسې پیدا کړئ چې ای څومره کېږي چې موږ ته زده کوونکو قوه راکړې ده دې نښې کې او دغه قوه دې نښې کې د عامله قوه ده. ښایي زه داسې وایم موږ د نیوټن د دویم قانون په اساس باندې اف مساوي
درلوده ام ضرب ای ته. اوس کومه کینټیکي قوه چې موږ دې نښې کې په تېر مثال کې زده کوونکو موږ لاسته راوړې ده د هغه مقدار چې ده د عمومي مقدار قوې څخه یې کموو په اساس تعجیل لاسته راوړم یعنې اف منفي اف کا کومه چې د تېر مثال کې ما لاسته راوړې مساوي کېږي ام ضرب د ای. زه غواړم تعجیل لاسته راوړم. څه شی چې د تعجیل سره دی هغه ټول مخرج ته راښکته کېږي. ام مخرج ته اف منفي اف کا مساوي کېږي. دې نښې کې اف ټوله قوه زده کوونکو شپږ نیوټنه ده. منفي کومه قوه چې ما په مثال کې په تېر مثال کې لاسته راوړه 10 نیوټنه شوه. په نتیجه کې مخرج زده کوونکو ام مقدار کتله دې نښې کې چون تېر مثال یې دې نښې کې یادوري کړې ده. ښایي تېر مثال کې مونږ مقدار د کتلې څومره کې درلوده 12 کیلوګرامه. نتیجه مساوي کېږي 10 نه 10 لاړ شي زده کوونکو کېږي 6 نیوټنه قوه. مخرج کې هم 12 کیلوګرامه کېږي. یا 6 زده کوونکو 2 6 12 نیوټن هم غواړم تجزیه کړم کیلوګرام ضرب متر فی سکند مربع. ښایي دغه کیلوګرام د کیلوګرام سره ځي صرف دې نښې کې متر فی سکند مربع پاتې کېږي. ای مساوي کېږي 0.5 یو پر 2 0.5 دی متر فی سکند مربع. دې نښې کې تعجیل پیدا شو چې 0.5 متر فی سکند مربع شو. دا اوس زده کوونکو هغه مثالونه چې باید د اصطکاک قوې بل ډول حرکي یا هم کینټیکي یا ډینامیکي ډول ته اړوند وو. دا مثالونه یا عملي بڼه تاسو ته د کانکور په ازموینه کې امکان لري د لومړني ډول څخه یا دویم ډول مثالونو څخه مثالونه راشي. نو هیر نه کړئ زده کوونکو چې مثالونو ته پاملرنه وکړئ او حل یې کړئ. زده کوونکو د عمومي فصل پوښتنې مو کورنۍ دنده که چېرته له دې نه هېڅ سوال راغلی د مشکل په صورت کې خپل مشکلات او پوښتنې د کومنټونو په برخه کې مطرح کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو په یو بښونکي مهربانه الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.